سوال دا دی که زه د بل ملک یتیمانانو له پیسې ورکوم نو د دې 10,000 نه چې دغه ملک څومره پیسې جوړېږي هغه ورکړم که نه د هغه ملک 10,000 زه داسې ملک نه پیسې وړه چې هلته د خلکو ډېر ضرورت دی په داسې ملک یتیمانانو له ورکوم چې هلته سوال کړی دی وایي زه په ملک کې راله یو کس تقریبا 10,000 روپۍ راکړي چې دا به یتیمانانو له ورکړي اوس زه د ملک نه بهر ته تللی یم بل ملک ته سوال دا دی که زه د بل ملک یتیمانانو له پیسې ورکوم نو د دې 10,000 نه چې دغه ملک څومره پیسې جوړېږي هغه ورکړم که نه د هغه ملک 10,000 ورکړم پوه شوي مسله که لکه یو سړی موږ داسې ووایو یو سړی لاړ د پاکستان نه سعودي ته او دې سره 10,000 روپۍ دي نو سوال دا دی چې زه به 10,000 ریاله غریبانو یتیمانانو له ورکوم که نه د 10,000 روپو نه چې څومره ریالونه جوړېږي هغه به ورکوم جواب اول خو دا مسله یاده کړئ چې څوک تاله پیسې درکړي متبرع دی یعنی د الله دپاره مال ورکو او تا ته یو خاص علاقه وښوه یا یو خاص یتیم یې درته وښو نو په تا لازم دا دي چې څوک یې چې راته ښولی دی او کوم ملک یې چې راته ښولی دی پیسې به هم هلته ورکړې ځکه چې ته وکیل یې د هغه او وکیل دومره څه کولی شي څومره چې ده ته اجازت میلاو شوی بس لکه زه تاله پیسې درکړم چې دا پیسې والا پلانی کوړمې له دا ورکړه غریبانان دي پلانی کوړمې له نو دا نه چې ته چې هغه خاص غریبانانو له ورکړي زه به بل غریب له ورکړم دا تا ته زیر خوی شوی او دغه شان تا ته علاقه وښوی شي چې پلاني علاقې کې نو هم حق علاقه کې به حق کوړمې له دا ورکړې ځان د تصرف ته به دې کې نه شي کولی نو اول خو ښکاري دا د دې سوال نه چې دی د پیسې دې دپاره ورکړي دي چې دی د خپل ملک یتیمانانو له ورکړي ځکه چې هلته و دی 10,000 روپۍ چې ورله ورکړې نو دی خپل ملک و هلته ته یتیمانانو له ورکړه بهر ملک ته لاړې او اکثر چې خلک مزدورو دپاره کومو ملکونو ته ځي نو ما ته هغه داسې ښکاري چې هغه د خپل نه مالداری اکثر نو زه داسې ملک نه پیسې وړه چې هلته د خلکو ډېر ضرورت دی او په داسې ملک یتیمانانو له ورکوم چې هلته ضرورت کم دی دا هم غلطه طریقه ده یو خو هغه تا ته ملک ښولی دی ځای ښولی دی بل دا چې ته د داسې ځای نه وړي چې هلته ضرورت ډېر دی داسې ځای ته چې هلته ضرورت کم ها او که چېرته ده ته اجازت میلاو شوی چې زه صحیح ده ته دا بل ملک هم ورکولی شي نو بیا خو هېڅ حرج نشته د ملک یتیمانانو له هم ورکولی شي نو بیا په ده لازم نه دی چې دی به د هغه ملک پیسې 10,000 ورکوي بلکې د دغه پیسو نه چې د هغه ملک څومره پیسې جوړېږي هغه دې جوړ کړي او یتیمانانو له دې ورکړي ځکه ځای کې خو بیا ده سره زیاتې کېدی شي او کېدی شي دې زیاتې وکړي ده سره زیاتې داسې کېدی شي لکه اوس د هغه ملک پیسه زوروره ده نو دی به بیا ډېرې را پیدا کړي لکه 10,000 روپۍ 10,000 ریاله ځمکه او ځمکه فرق ده او که 10,000 ریالې وله ورکړي او د 10,000 روپۍ ورکوي نو بې زیاتې واغستې نو کوي به څه څومره چې د هغه ملک کګار ملک کې د کومې پیسې چې د سره دي د روپو په شکل کې د هغه پیسو نه به د هغه ملک پیسې جوړېږي چې څومره دې جوړې شوي هغه به چا له ورکړي یتیمانانو له به یې ورکړي ها دا به اخرنی سوال والو